بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې په ادب تاریخ کې نن موږ او تاسې له خیره سره لولو د مینې او محبت لرغونې سندرې. مینه، محبت او عشق تر ډېره یو راز ګڼل سوي دي، یا د پوهانو ترمنځ دغه کلمې په یوه معنا کارول سوي دي. عشق چې تر مینې پورې پورته ګڼل سوی یو تعریف یې په لاندې ډول ده. البته دغه تعریف چې ده دا د عرفان او تصوف لخوا د یو عالم تعریف ده. وایي مینه او عشق د محبوب په لور د زړه میلان او اوښتلو ته وایي. یعنې په عرفان یا تصوف کې مینه او له مینې نه پورته عشق له د زړه میلان، یعنې د الله په لور او د حقیقت او رښتینولۍ په لور د زړه کږېدو یا د زړه میلان ته مینه ویل کېږي. د پښتو ادب په لرغوني تاریخ کې شیخ تیمن لومړنی سړی ده چې له ده نه یوه سندره د 1500 هجري قمري کال شاوخوا راپاتې ده. شیخ تیمن د سلطان علاءالدین حسین سام معاصر شاعر و چې دا هم غوري واکمن ده او غور د پښتو ادبیاتو تر ټولو لرغونی مرکز ده. شیخ تیمن وروستی پښتون شاعر دی چې له غور څخه ګجران یعنې د غور سویل ته راغلی دی. وروستی په دې معنی چې په هغه ټیم کې د زور او جبر او یا هم د طبیعي پیښو له امله پښتانه له غور څخه راوتل او د هلمند او کندهار او زابل او کوزې پښتونخوا په لور کوچېدل یا په دغو سیمو کې د کسې غره یا د سلیمان د غره لړیو ته تلل. غور چې د ټولو تاریخي روایاتو له مخې د پښتنو لرغونی ټاټوبی دی. د شیخ تیمن لاندې سندره له همدې سیمې څخه راپاتې ده چې استاد مجاور احمد زیار وایي چې زه په 1444 کال لمریز کال غور ته د ژبنیو څېړنو په موخه تللی وم او هلته ایماقو، پشیانو، تایمنیانو په ډېر ویاړ او افتخار سره ځان پښتون ګڼه او په دې باندې ویاړل. له شیخ تیمن نه دغه سندره موږ ته راپاتې ده چې پوهانو دا ځینو تصوفي سندره ګڼلې ده او ځینو بیا مجازي مینه بللې ده. ګهیځ رڼا د لمر خپره سوه، زما پر کور د ویر ناره سوه، د بېلتون ورځ توره تیاره سوه، غږ سو ناڅاپه چې بېلتون راغی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون په وښو مې سادین دی، په نول نولیږم چې تاخون دی، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما سبا سي، نه به شغې راته په خوله سي، بیلیږي پیر یې اوس دیون دی، د څښتن پار دی هیر مې نه کړې، اغلیا مخ چې په یانه کړې، اوربل دې پرېښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړون راغی. بل سړی چې د هغه قطب الدین بختیار ده. قطب الدین بختیار چې په هند کې اوسېده، نومیالی پښتون عارف او صوفي شاعر و. اوس مهال په هند کې ښه یادېږي، یعنې تر نن ورځې پورې دی په هند کې شهرت لري او هلته د مسلمانانو ترمنځ مشهور سړی ده چې د قطب افغان په نوم باندې یادېده. د مخزن افغاني له مخې په 1515 هجري قمري کال کې زیږېدلی ده. د تذکرة الاولیاء په وینا چې له دغه بختیار رحمه الله څخه ستر کرامات صادر سوي دي. قطب الدین بختیار رحمه الله د 58 کالو په عمر په 633 هجري قمري کال کې وفات سوی ده. د قطب بختیار یادونه په ډیرو تذکرو کې راغلې ده، خو دا د هغه ژبې او قوم په اړه معلومات نسته په دغو تذکرو کې، ځکه ته یو ورک سړی و، بلکې هلته یوازې د ده په عرفان او تصوفي اړخ باندې خبره سوې ده چې تذکرة الاولیاء هم ویلي دي چې له ده نه ډېر نادره کرامات صادر سوي وو او د هغه وخت خلکو لیدلي دي. د ده د دغه راپاتې یوې عشقي سندرې یو بند په دې قسم ده، وایي د بېلتون اورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونی یمه د مینې سوځم زه لکه پیلوځی، راته وګوره ملوکې راته وګوره ملوکې. د دغو دوه سندرو ارزونه او جاج په دې قسم ده چې د بختیار سندره سوچه
یعنی پښتو ده سپېڅلې ده، د پښتو خپل پاک لغتونه ورکې دي، د نورو ژبو اثار نه پرې ښکاري، د ولسي سندرو په څېر یو تکراري کسر هم لري، لکه چې وایي راته وګوره ملکې، راته وګوره ملکې، چې دا په هر بند کې تکرار سوی ده. د بختیار سندره د پښتو په لرغوني یو فورم کې ویل سوې نه، یعنی دغه شکل په عربي یا شرقي شاعرۍ په نورو ژبو پورې تړاو نه لري، بلکې دا یوازې د پښتو ژبې خپل مال ده او خپل فورم یې ده. سلیمان ماکو د بختیار په اړه وایي تل ژاړي او نارې غلبلې کړي او د عشق سندرې لولي، چې تذکرة الاولیاء په 612 کال کې لیکل سوی ده. نو ممکن چې سلیمان ماکو دا سړی په خپله لیدلی وي او دا سندرې د ده له خولې یا د ده له دیوانونو نه رانقل کړي وي، نو ځکه دی دا خبره کوي چې تل زاړي، نارې او غلبلې وهي او د عشق سندرې لولي. د تیمن سندره د پښتو د لرغونو سندرې فورم دی، یعنې دغه د شیخ تیمن کومه سندره چې موږ تاسو ته راپاتې ده، دا هم د پښتو له شکلي فورمونو نه یو لرغونی فورم ده. په دواړو سندرو کې ځینې متروک لغات شته چې په ځینو غرنیو ګړدودونو کې لا هم موجود دي او په هغو کې شته ده، لکه پیلوزی اورلګیت یا اورلګونی، هغه لرګی چې لومړی هغه ته اور اچول کېږي او بیا په هغه باندې نور لرګي اور اخلي. او بل د ځینو لیکوالو په اند د تیمن سندره مجازي مینه ده، خو ځینې بیا وایي چې نه، دې کې سوچه او پاکه الهي مینه بیان سوې ده. قطب بختیار یو غټ فارسي دیوان هم لري چې شعرونه یې د ژبې پخوالی نه لري. نو دا ښکاره خبره ده چې کله یو شاعر په یوه ژبه باندې برلاسي ونه لري او په هغې کې شاعري کوي، نو د هغه په ژبه کې به هغه پوخوالی نه وي کوم چې د یو شاعر په خپله مورنۍ ژبه کې موجود وي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس، تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.